د کوچۍ مینې لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د کوچۍ مینې لنډې کیسې وروستی او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې وروستی برخه. امید لرم چې دغه دردونکې برخه تر پایه پورې راسره واورئ. له ژونده مې بیخي زړه تور شو. همغه شیبه مې وویل هلکه مینې ته خو هسې هم ونه رسېدلې. بس دا یو کار پاتې ده چې ځان سره یې وکړم. هغه دا چې نور ځان له دې نړۍ رخصت کړم. د بې وفاو د یاري ورکه شه. ځوانان یا مسافر په پردي ملک کړي یا یې هم د تور له حد میلمه کړي. د بې غیرتو لافې دې ورکې شي. نجونې یا د ګور کړي یا یې د ټول عمر بې عزته کړي. خو بیرته مې ځان سره وویل نه، دا څه بد کومه. موږ هم ځو جلاباد ته. شاید اسما زما انتظار وکړي هلته. شاید پلار یې د شپې تصمیم نیولی وي چې موږ ځو جلاباد ته، او اسما به وخت نه وي پیدا کړی چې ما ته ووایي. هغه به زما انتظار کوي، او که مې مور دوی ورشي او اسما زما پوښتنه وکړي نو هغه به زما مرګ ونه شي زغملی. ځان ته به مې په خپلو بې معناو خبرو تسلي ورکوله چې ګوندې به اسما هم زما انتظار کوي. بیرته په بیړه کور ته لاړم. د شپې مې پلار ته وویل پلار جانه موږ نه ځو جلاباد ته، دلته نور ورځ تر بلې یخ را روان ده، او د پغمان په درو خو بیا واوره هم ډیره کیږي، تاسو ته به معلوم وي. پلار مې وویل صبر کوه بچیا، په خلکو مې یو څه پورونه دي هغه را خلاص کړم. نن هم تللی وم چې پیسې له خلکو واخلم، که ژوندو دا بله هفته به لاړ شو. ما هم وویل سمه ده پلار جانه. ابۍ وویل زویا نن ورځ نه ښکارېدې چیرې وې؟ ما ورته ویل ابۍ هغه اس دې ولیدلو، هغه مې راوړلو. یو ملګري کره مې و، ما ویل چې نور ورځ تر بلې یخ را روان ده، نو خپل اس مې راوستلو چې له خیره سره لاړ شو جلاباد ته. ابۍ ویل سمه ده زویه ښه دې وکړل. خور ته مې ویل فاطمې ډوډۍ تیاروه چې ناوخته ده، ستړی هم یم، ویده کېږم. هغې ویل سمه ده لاله. یو ځل بیا مې د انتظار شیبې شمېرلې. یو ځل بیا په انتظار کې پاتې شومه. اوف نو انتظار کول هم ډیر سخت وي. یوه دقیقه به لکه کال در باندې تیریږي. پوره یوه نیمه هفته مې په دې انتظار کې تیره کړه چې نن به جلاباد ته ځو، سبا به ځو. مګر خوشبختانه چې له یوه نیمې هفتې وروسته د یکشنبې په ورځ مو د پغمان له شنو درو څخه خپل فرش او ګیلم راټول کړل، او د پغمان له شنو درو څخه مو خدای پاماني واخیسته. د خوشحالۍ حد یو ځل بیا تمام و. دومره خوشحاله وم چې هرې خوا به مې کتل، ما ته به اسما سترګو ته درېده چې ما ته وایي جلاباد ته په خیر راغلې. ابۍ او پلار به هم کله کله ویل زویه ډېر خوشحاله یې. ما به وویل والا جلاباد په سخت خفه شوی یم، نو ځکه یې ورتګ ته خوشحاله یم. هغوی به هم ویل سمه ده بچیه. دا د 2 ورځو تګ هم بیا زور غوښتلو چې موږ باید جلاباد ته ورسیږو. څه کم 3 ورځې مو تګ وکړ. له ډېر مزل وروسته اخر هم جلاباد ته نږدې وو. ځان سره مې هغه سندره ویله نن مې دیدن یار سره کیږي، بنګړي والې بنګړي زر کوه ناوخته کیږي. څه خوند یې کولو. اخر هم هغه ځای ته ورسېدلو چیرته چې زموږ نورو کوچیان ملګري اوسېدل. د سهار بله لمنځونه نه وشوي چې د کوچیانو ورونه بل وو. ما ته هغه ټپه را یاده شوه. د کوچیانو له ژوندون مې صدقه کړې، د کوچیانو له ژوندون مې صدقه کړې، اورونه یې بل وي دوی به کډې باروینه. رښتیا هم همداسې یو. زموږ به د سهار اور نه وي مړ شوی، موږ به بیا کډې بارولې. نن بیا داسې وخت و چې د نورو ورونه مړه شوي نه وو، زموږ کډه را ورسېده. موږ ځکه دا شپه حرکت را وکړو چې لاره کې ناامني وه، نو مجبور چې شپه هم باید ټوله لار مزل وکړو. هغه ځای ته هم په خیر سره ورسېدم د کوم چې ما انتظار کولو. اوس یوازې د سهار انتظار پاتې و چې ټول کوچیان ویښ شي او زه د خان محمد کاکا پوښتنه وکړم تر څو د هغه خیمه کومه یوه ده. موږ هم خپله خیمه ودروله او خپل مالونه مو هم له اوبو کولو وروسته د خیمې تر شا میخ کړل. نور خپله خیمه کې کېناستم، ټول ویده شول. خو ما د سهار فکر کولو او د اسما د پیدا کولو. دا چې ستړی وم په ما هم خوب زورور شوی و، ځکه ویده شوی وم. او یو وخت مې پام شو بیرون د خلکو غږونه دي. راویښ شوم. ما ویل هله نو هلکه همدا یې وخت ده. خلکو سره به اشنایي هم وکړې او په پوښتنه د خان محمد کاکا کور هم پیدا کړي.
بیرون له خیمې چې ووتلم نو ګورم ډله ډله خلک ولاړ وو. ځینو سره مې ستړي مشي وکړه. هغې خواته په ونه دنګ او لږ څه چاغ ځوان ولاړ وو چې له لرې مې ولیده. ومې ویل راځه شاید همدا ځوان ته به معلومات وي. د خان محمد دوی د کور چې کله ما د هغه په لوري قدمونه ور واخیستل نو هغه لږ څه ځان سره مسکی شو. هغه هم زما خواته راغلو. د سلام کلام وروسته دې هلک راته وویل راځه کنه نوی راغلی چای به در باندې وچکم. ما ورته ویل نه مننه چای مې څکلی ده بس لږ به د لمر ته کینو. هغه ویل سمه ده ولې نه راځه. له دې خلکو څخه لږ لرې لاړو. له هلک سره مې ډېرې خبرې وکړې چې هر څه به مې زړه غټ کړو چې له دې هلک څخه د خان محمد کاکا د کور پوښتنه وکړم خو هیڅ به نه کېده ځکه ما به چې د دې هلک سترګو ته کتل یو رقم به مې زړه کې ویره پیدا کېده. ځان سره به مې وویل که دا رانه پوښتنه وکړي چې خان محمد کاکا څه کوي هغه خو یو زوړ سړی ده کوم زوی هم نه لري چې زه پوښتنه وکړم. زر قسمه سوالونه به راسره پیدا کېدل چې په همدې کې هلک وویل ښه تا څخه یوه پوښتنه وکړم. ما ویل هو یوه نه شل خو وکړه. هغه ویل ستا په سترګو کې ماته داسې ښکارېږي چې تا کوم څه ورک کړي دي. په دې وخت کې مې ستونی وچ شو. لاره راڅخه ورکه شوه چې څه ورته ووایم. دروغ مې هم پر ژبه نه وو. بس هلک ته مې وویل نه یاره څه مې نه دي ورک کړي خو زموږ یوه ډله یوه نیمه هفته مخکې راغلل. د هغوی لپاره لږ تشویش کې یمه چې چیرته به وي. هلک وویل ښه نو کولی شم د هغه کس نوم باندې پوه شم؟ ما ورته وویل هو هغه خان محمد کاکا نومیږي. هلک له لاسه ونیولم او راته ویل راځه تا یو چیرته بوزم په هر څه به پوه شې. په ناز زړه هلک سر روان شومه. په ټوله لار کې به مې ویل شاید د اسما کارونه وي او شاید دا کس مې له دې ځایه لرې بوځي او هلته مې مړ کړي. که څه هم هلک څو ځله وویل ډارېږم په ما باور وکړه په حقیقت دې پوه کومه. خو خیر اخر هلک سره لاړم د ګودر غاړې ته. هلک وی ونې ته ډډه ووهله. له ځمکې څخه یې څو دانې شګې ورپورته کړې. بیا یې وویل پوهېږم نوم د ادریس ده او د اسما دوی سره په پغمان کې ګاونډي وې. په اړه د نور معلومات نه لرم خو دا چې اسما باندې زما باور وو او د هغې په ما باور ده او وو نو هغې ستا په اړه معلومات راکړل. اول خو تا سره پوښتنه پیدا کیږي چې ما او اسما څنګه یو په بل دومره باور پیدا کړو. زه هم همدلته ستاسو غوندې مین ومه. بیا ما نور څوک نه درلودل چې خبره یې کړمه. آخر مجبور شوم چې اسما خبره کړم. خو خیر هغه مې هم په څه وزرو زاریو باندې رضا کړه. د هغې رضایت له اخیستلو وروسته مې اسما ته د خپلې مینې ټوله کیسه وکړه ځکه هغه جنۍ د اسما ملګرې هم وه او هر کله به اسما سره دلته د ګودر غاړې ته راتلله او اوبه به یې وړلې. کیسه نه غټومه خو لنډه دا چې د اسما په واسطه باندې ما او هغې جنۍ کوزده وکړه. لا مو واده پاتې ده. د اسما کیسه درته کومه. له نن څخه څه کم 2 هفتې مخکې چې کله اسما له کابل څخه راغله نو زما ورور تللو پېښور ته. بس ځان یې تیار کړی د اسما انتظار یې کولو چې هغه راشي او چې کله اسما راغله 2 ورځې وروسته زما ورور او اسما واده وکړو ځکه زما پلار او د اسما پلار هغوی په ماشومتوب کې د یو بل په نوم کړي وو او رښتیا زه د اسما د تره زوی یمه. نو دا چې هغوی پخوا د یو بل په نوم وو نو هغوی ډېر په اسانۍ سره واده وکړو او زما لالا غوښتل چې لاړ شي پېښور ته ځکه هغه غوښتل له پېښور څخه دوبۍ ته تجارت شروع کړي او هغه پخوا خپل مالونه خرڅ کړي وو. د تجارت لپاره هم ځان ته شیان برابر کړي وو. د لالا له واده وروسته اسما راته ستا نوم او د مینې کیسه وکړه او بیا راته وویل چې ادریس ته ووایه که په 10 ورځو کې راپسې رانغلې مړه مې بوله او د ثبوت لپاره درته د اسما ویډیو ښایم. هغه خپل ساده کمردار موبایل کې راته د اسما کړي ویډیو وښودله. اسما پکې ویلي وو لومړی خو زما سلام قبول کړه. زما ګران ادریس جانه بیا وبخه چې ته مې په هغه شپه خبر نه کړې ځکه مور او پلار مې دواړه ټوله شپه ویښ وو او هغوی خپل شیان ټولول ځکه په سبا موږ راتللو جلال آباد ته او ما ویل چې زه به ځم تا سره خو له جلال آباد څخه مګر دا چې قسمت او فیصلو بله خبره کوله ملامته نه یم. هو اوس هم وخت لري راپسې راشه پېښور ته او د څمکنۍ په نوم کلی ورته وایي. ضمیر هغه ځای کې کور هم نیولی ده او ته کولی شې د ضمیر کوچي په نوم تجارتي مرکز کې ما پیدا کړې ځکه ضمیر په خپل دفتر کې وي او کله هغه سره اشنا شې او ځان ورته معرفي کړې
شاید هغه د کور ته راولي او موږ به یو بل په اسانۍ سره پیدا کړو. ګوره پام کوه که ناوخته راغلی نو بیا ګیله ونه کړي او بیا دیدن په آخرت کې غواړه. د ویډیو په لیدلو سره زما هم له سترګو اوښکې روانې شوې. د اسما د تره د زوی په مخ هم اوښکې روانې وې. هغه هلک راته وویل صبر شه یوه لاره به پیدا کړو خو ته باید زر تر زره پېښور ته ځان ورسوي. ما ورته ویل سمه ده یاره خو باید تر هر څه د مخه یوه لاره پیدا کړو. د ډېر فکر وروسته هغه وویل پیدا شوه. ما ورته ویل څه پیدا شول؟ هغه ویل پوښتنه مه کوه وخت ناوخته ده. دا ووایي څو روپۍ لرې؟ ما ورته ویل شاید یو 40 زره سره وي خو پیسې څه کوې؟ هغه ویل یو څو به زه درکړم لاړ شه د پیسو په زور باندې پېښور ته او هلته په بارډر څخه بدون د پاسپورټ ته تیر شه. ما ورته ویل یاره کله به مې پرېږدي؟ هغه ویل غم مه کوه به یې مني بس لاړ شه. ما ورته ویل سمه ده یاره خو ته به هم کومک کوي. هغه ویل سمه ده 100,000 افغانۍ او 10,000 کلدارې در سره کومک کومه خو پام کوه چې چاته به حال نه وایي. ما هم د ملګرتیا لاس ورکړو ورته مې ویل یاره بیخي خلاص یې. لاړو کور ته په لاره کې هغه راته وویل ګوره نن شپه به له خیمې څخه پټ ځي چې کور کې څوک در باندې خبر نشي. ما ورته ویل سمه ده. هغه بیا وویل مازدیګر ته همدلته راځو زما کوژدنه به پیسې راوړي او هغه به درکړم ځکه میرمن مې ګودر ته د اوبو لپاره راځي او پیسې هم راوړي. او هو رښتیا میرمن مې هم په قصه خبره ده. ما ورته ویل سمه ده وروره ډېره مننه. هغه هم مننه وکړه. لاړم کور ته خپلې جامې مې برابرې کړې او هغه پیسې مې هم واخیستې خپل جیب کې مې کېښودې. مازدیګر مهال هلک راپسې راغلو راته وویل ادریس جانه راځه چې د غونډۍ سر ته چکر ووایو. ما هم ورته ویل سمه ده لاړ به شو. موږ د غونډۍ سر ته نه تللو هسې د بهانې پیدا کولو په خاطر مو وویل چې د غونډۍ سر ته ځو خو موږ د ګودر غاړې ته لاړو او د هلک میرمنې هم پیسې راوړې وې. دعا یې هم راته وکړه. هغه هلک هم پیسې راکړې او هم یې راته نمبر راکړو. ویل یې که د موبایل پیدا کړو بیا به زنګ هم راته ووهې. او هو دا پیسې مې داسې درته بخلې دي لکه د خپلې مور شیدې نوشي جان دې شه. مننه مې ورڅخه وکړه. بیا مې ورته ویل پیسې به د بل وخت درته راوړم که ژوند و. هغه ویل مننه هغه وخت به بیا ګورو. نور یې ویل ته لاړ شه چې هسې نه موږ یا تا ته کوم جنجال جوړ نشي. ما هم ویل سمه ده. نور لاړم خپل کور په طرف. د شپې له ابۍ او پلار دوی سره تر ډېره کېناستم. مجلس مو ښه په خندا سره پای ته ورسولو. پلار دوی مې په بیله خیمه کې ویده شول او زه بیله کې. بس لاړم خیمې ته چې ښه مطمئن شوم چې ټول ویده دي. د خپلو جامو پنډوکی مې واخیسته او سیده مې د تورخم لاره ونیوله. د سهار خړه لګېده چې یو موټر راښکاره شو. لاس مې ورکړو ودرېده. ورته مې ویل د تورخم تر ګیټه ځم. هغه هم ویل وخېږه زه هم روان یمه. همدې موټر کې لاړم د تورخم تر ګیټه پورې ورسره. خو هلته داسې بیروبارو ته به وایي ټول افغانستان راوتلی ده. زه هم لاین کې ودرېدمه. 2 ورځې مې کوشش وکړو چې د تورخم په ګیټ مې پرېږدي خو نه پرېښودمه ځکه ما سره پاسپورټ او ویزا نه وو. که څومره مې کوشش وکړو څومره مې ورته اوښکې تویې کړلې. ورته مې ویل خیر خبره د مرګ او ژوند ده. دومره مې ورته وژړل چې په سترګو کې مې نورې اوښکې پاتې نه شولې. خو د ظالم زامنو نه پرېښودمه. له هرې خوا څخه لار را باندې بنده وه. آخر مې هم د ګیټ ساتونکو ته پیسې جب کې ور واچولې. و د ظالم زوی خو بیخي نه پرېښودلم. ویل یې کمې دي. آخر مجبور شوم چې ټولې 50,000 افغانۍ ورته ورکړم. ځان مې څه په زحمت او کشو ګیر سره ننویستلو. هملته وړاندې هم رشوت خواره ناست وو خو ما سره هم ډېرې پیسې نه وې. مګر بیا هم مجبوره شوم 15,000 کلدارې مې ورته ورکړې. هغوی د ظالم زامنو دا ځل بیخي ډېر ظلم وکړو. سخت یې ووهلم خو بیا هم د یوه په زړه کې رحم پیدا شو. هغه بل ته یې وویل څه یې کوې؟ پرېږده یې هلک به مشکل لري. یو نابلده هیواد ته داخل شومه. دا وخت یوازې ما سره 15 ساعته وخت پاتې وو. نابلده ځای کې له نابلده خلکو سره چې د ډېرو له پښتو هم نه وزده ورسره مخ شومه. پوره 2 ساعته مې د څمکنۍ د اډې پوښتنه وکړه. آخر هم اډه پیدا شوه. لاړم څمکنۍ ته. هلته بیا د ضمیر کوچي د تجارتي مرکز پوښتنه مې کوله خو پیدا نه شو. شپه مې یو هوټل کې راغله. که څه هم ډېر ناکراره وم خو بیا مې هم غوښتل چې لاړ شم اسما ته ځان ورسومه.
تر څو هغه خودکشي ونه کړي. خو نه کېده. هوټل کې وره څخه پوښتنه وکړه، زویه ولې داسې پریشانه یې؟ ځان سره مې وویل شاید کومک را سره وکړي. ورته مې ویل کاکا د ماما د زوی مې دلته تجارتي مرکز ده، نوی جوړ شوی ده، د ضمیر کوچي په نوم باندې ده. اوس دا ډیر وخت کېږي هغه لټومه خو نشم پیدا کولی. هغه وویل هغه افغان هلک چې جوړ کړی د هغه ښایې؟ ما ورته ویل هو کاکا جانا همغه ښایم، همدا څو ورځې مخکې جوړ کړی ده. هغه ویل هیڅ خبره نشته زویه، ما لیدلی دی سهار به دې ورولم. زما تلوسه شوه. ورته مې ویل کاکا جانه نه کېږي چې اوس لاړ شو؟ هغه ویل نه بچیا، ځکه اوس 1 بجه د شپې د هغه بند وي، سبا سهار به مو له خیره سره وختي ورولم. ما ورته ویل سمه ده کاکا جانه مننه. ټوله شپه مې په ویښه تېره کړه، ځکه ما سره غم د اسما و. اوف نن شپه انتظار یوې خواته، پخوانی انتظار بلې خواته، هیڅ نه سهار کېده. اخیر هم سهار شو. د لمونځ او د څه وروسته مې اول اسما ته دعا وکړه. ټوله شپه مې خوب هم نه و کړی. کاکا راته وویل زویه لکه چې ټوله شپه دې خوب نه ده کړی، سترګې دې تکې سرې دي. ما ورته ویل والا کاکا چې رښتیا خبره شي ټکی خوب مې هم نه ده کړی. ټوله شپه مې همدې ته انتظار کولو چې سهار شي او لاړ شو د هغې کمپنۍ په طرف باندې. کاکا هم نور زما په حالت پوه شو. کارسون ته یې ویل زویه چای راوړه چې موږ له خیره سره ځو. چای مو وڅښلو، خو دا چې زما تلوسه وه چې زر لاړ شو نو داسې خوندور چای مې ولاکه څښلی وي. آخر هم له ډیر انتظار وروسته لاړو د ضمیر د کمپنۍ په طرف. کاکا ویل بچیا هغه کمپنۍ دغه ده. ما ورڅخه مننه وکړه. کاکا ویل کومه خبره نشته زویا، بس چې مشکل دې حل شي. ما ورته ویل انشاءالله. کاکا رخصت واخیسته او زه هم لاړم د کمپنۍ خواته. دروازه بنده ور ټک ټک مې کړه. له هغې خوا د یو بوډا سړي غږ وشو. څوک یې؟ ځان مې ورته معرفي کړو، ادریس یمه، د ضمیر دوی کلیوال. هغه دروازه خلاصه کړه، ښه ګرمه ستړي مشي وکړه او بیا یې وویل څه مو په کار و؟ ما ورته ویل بابا جانه زما ضمیر په کار ده، خو سر یې رالیږلی یم خان محمد کاکا. هغه ویل وبخه بچیا نن دفتر بند ده او ته خبر نه یې؟ ما ورته ویل نه له څه خبر اوسم. هغه په اردو خبرې کولې. په ګوډه ما ته پښتو کې راته وویل چې د رئیس میرمن مړه شوې ده او بیا یې وویل ځکه خو نن دفتر بند ده. اوف نو څه بد بد زیري مې اورېدل. ورته مې وویل کولی شم د هغوی د کور ادرس راکړي؟ بیا په ګوډه ما ته پښتو کې وویل زه به د ټکسي کې کېنوم، هغه به د هغوی کور سره ښکته کړي، خو کرایه به یې ته ورکړي. له دې سره مسکی هم شو. ما ورته ویل د کرایې غم مه کوه، بس ما د هغوی کور ته ورسوه. هغه بابا هم په ټکسي کې کېنولم او د ضمیر دوی د کور په طرف یې رخصت کړم. د ضمیر دوی کور ته چې ورورسېدلم په رښتیا هم اسما وفات شوې وه. هغې په رښتیا هم دا نړۍ د تل لپاره پریښې وه. په سرو سترګو د اسما دوی کور ته ننوتلم. د اسما له خاوند سره مې هم روغبړ وشو. سخت مې هغه ته مغزه خراب و. خیر د اسما جنازه مو وکړه. د جنازې وروسته مې له شاهین سره شناخت پیدا کړو چې هغه به د غلا کار کولو. ورته ومې ویل یوه توپانچه راله پیدا کړه، بس په 2 ورځو کې به دې په پیسو کې پټ کړم. هغه ویل څنګه باور در باندې وکړم؟ ما ورته ټوله کیسه وکړه. ورته ومې ویل اوس غواړم د خدای بخلې اسما خاوند ووژنم او ټوله شتمني تاسو ته درکړم. هغه هم باور وکړو. لاړم ضمیر ته مې ځان ښه ورنږدې کړو. په 2مه ورځ مې هغه هم له نړۍ څخه رخصت کړو، ځکه اول خو همدې زه او اسما یو له بل څخه جدا کړي وو. په جنازه مې بیړه مکړی، په جنازه مې بیړه مکړی، ګوندې ورستی دیدن ته یار راشي مینا. کره روان یې لږ راتېز شه، کره روان یې لږ راتېز شه، بلچې یې 2 کړي په ما خاورې اړوینه. او دس په بیړه بیړه وکړه، او دس په بیړه بیړه وکړه، د جنازې مې 2 تکبیره پاتې دینه. مازدیګر تیر شو سترګه لاړه، مازدیګر تیر شو سترګه لاړه، زړګیه ژاړه ودې نه کړل دیدنونه. د مازدیګر لمرونه ټول شول، د مازدیګر لمرونه ټول شول، جانان مې نشته سترګې چاته واړومه.
مازدیګری دی خیرې مکړه مازدیګری دی خیرې مکړه ته به د ناز خیرې کوي رښتیا بشینه په نیمه شپه هسې رایاد شوې په نیمه شپه هسې رایاد شوې خلک ویده دي زه سلګو نیولې یمه ستا به زمانه ګیله کیږي ستا به زمانه ګیله کیږي قسم د یاره بندیوانه مې ساتینه زړه مې په تا تکیه د یاره زړه مې په تا تکیه د یاره کنه له ژونده مې وینځلي دي لاسونه بېوسي توره وي که سپینه بېوسي توره وي که سپینه لالی مې ځي زه په کنډو ولاړه یمه غم مې د خپلې بېوسۍ دی غم مې د خپلې بېوسۍ دی کنه ګټلې برخې چا پرېښي دینه د لوپرۍ انجام دې ولید د لوپرۍ انجام دې ولید ځان دې رسوا کړو زه دې هم بدنامه کړمه پچم گاونډ کې آوازه شوه پچم گاونډ کې آوازه شوه د ایوبي لیلا نن بل ته ورکوینه د کوچۍ مینې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د کیسې وروستی برخه امید لرم چې کیسه به مو له پیل څخه تر پایه پورې راسره اورېدلې وي او د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي قدرمنو او خوږو اوریدونکو که غواړئ چې ستاسو د خوښې ناولونه او لنډې کیسې درته نشر کړو نو تاسو کولی شئ چې نوم یې د کمنټ له لارې راسره شریک کړئ تر څو په راتلونکي کې درته نشر کړو تر بل ناول پورې مو چې زه سمیع الله ایوبي په خدمت کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم ښاد و آباد اوسئ